د ژوند مړاوې سندره مې رباب کې راولم د نیمو شپو قصه د عشق کتاب کې راولم او نن بیا د غزا ډول د هندوکش په سر غږیږي سپیرې طالب څڼې مې په تاب کې راولم او د نقد ملایان ګرځي د ورد سره په ښار کې د شعر پیغله مې ځکه په حجاب کې راولم. ملګرو افسر افغان یم او نن چې مونږه د کومې غونډې په خاطر باندې راجمع شوي وو نو دا زمونږه د پښتون وطن د څڼې سترګې کوونکی یو هغه شخصیت دی چې هغه دغه ټولو دشتو ته دغه ټولو ګودرو ته خپله انګازه رسولې ده، خپل اواز یې رسولی دی. ډېر محترم ډاکټر کرن خان صاحب کلیزه نن مونږ مانځو او په دغه غونډه کې زمونږ یو خوشبختي دا هم ده چې ډېر محترم آصف استاد مونږ سره ناست دی، ډېر محترم وقار اتل صاحب مونږ سره ناست دی، هارون پښتون صاحب مونږ سره ناست دی، جمال زمونږ ډېر یو معتبر فکر دی، خرم فیاض مونږ سره ناست دی او داسې ارشاد زمونږ ډېر خوږ ښاغلی کشر او نور هم ډېر ملګري ناست دي. دغه یوه خبره په شروع کې کومه بیا به استاد هم خپلې خبرې کوي آصف استاد ټول. زه دا وایم جمال جانه هغه قامونه چې هغه خپل اتلان خپل مشران خپل د هنر د دنیا پوهان مانځي یقینا چې دا د ویښو قامونو نښې نښانې دي. زمونږ اکثر هارون جانه ستونزه دا وي وایي دا چې ژوندی و نو ډېر نه سړی و او خدای دې وبخي ډېر ښه سړی و چې د بخاني شي نو بیا هغه اله ښه شي. زه دې ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې که موږ د هنر سره رښتونې مینه کوو نو موږ یې د هنرمندانو سره مینه وکړو، موږ یې هغو ومانځو، هغو دې سلیبریټ کړو او هغو ته دا باور ورکړو چې تاسو کوم کار کوئ نو دا یوازې ستاسو د خپل ځان نه دی، دا د قام دی، دا د وطن دی، دا زموږ د خاورې د سوکالۍ او د بقا سوال دی. هم په دغه خاطر باندې را سره ډېر محترم زموږ وقار اتل صاحب ناست دی، هغه هم د هنر د دنیا یو ډېر خوږ استاد دی، هغو که کومه خپله خبره شریکوي دا تاسو او دا ډېر محترم وقار اتل صاحب. مهرباني جي بس زه خو ډېر خوشحاله یم نن چې په دغه ښکلي محفل کې د کرم خان کلیسه کې موجود یم او جماعت یې موږ ډېر مزدار ګپې شپې مو لګولې. کرم خان ته د کلیسه ډېره مبارک وي، اولاد وله ډېر خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه. هارون پښتون صاحب زموږ ډېر خوږ طبله نواز د بیټ د دنیا څښتن، که تاسو کومه خبره شریکوئ تاسو هم د دې نړۍ ملګري یئ زموږ. موږ هم دغه وایو چې لالا ته د زیږون ورځ ډېره مبارک شي او ډېر خوشحاله یو ټول یو ځای شو، تاسو سره یو ځای شو، یو ځای موږ جماعت یې وکړو. دغه زموږ د ټولو ملګرو دی دا عمر خدای ډېر کړي، داسې یو ځای کېږو داسې مینه یې خدای ډېره کړي. هغه زمونږ د دغه ټیم ملګري دي او دا خبره دې هم یادوي ملګرو ته استاد جي چې دا ډېره لویه خبره ده چې تاسو نه یوازې په هنر کې چېرته غونډې لا یا پروګرام له یو ځای ځئ بلکې تاسو یو بل مانځئ، یو بل سره راغونډېږئ. دا ډېره لویه خبره ده اتل جانه، ستاسو دومره مضبوط بانډ دی یو بل سره. ډېر محترم زمونږ آصف استاد چا سره چې ګیټار هم په غېږه کې دی نو که د ګیټار په ژبه د استاد د کلیزې هرکلی کوي او که په خپله ژبه باندې په خیر راغلی کوي نو دا تاسو او دا آصف استاد. زه به څه وایم چې یو خو خدای نه ژوند غواړو کرم خان بل دا دی چې ډېره خدای بختور کړي مبارک شي بس هغې نه بس همدغه بیا خوند کوي چې Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you او نه ته خبره Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ډېر زه پورې استاد جي د استادانو مینه هم دا یي. ډېر محترم زموږ ډاکټر کرن خان استاد محترم وی چې د کیک په سینه به چاړه راکاږو خو ما وی نه ته به یو څو خبرې کوې ته به موږ سره خپلې شکرې شریکوې. استاد جي کومه خبره وي رښتیا خبره دا دا ټول کشران درته راغونډ دي د هغه سواد د سردارو نه راغلی پېښور دې آباد کړی دی موږ ټول در باندې ډاړو کومه خبره شریکې شعر وې بیا به راځو کېټله. تاسو ټولو ته هرکلی هم وایم، مینه درته هم وایم، کتونکو ته دې هم وایم او څومره خلک چې د فیسبوک د لارې که زه وګورم نن دغه 20 فروری
چې زه پاسېدلی یم نو پس زرګونو خلکو ماته پیغامونه د مبارکۍ را لېږلي دي د هغه ټولو منندوی یم شکرګزاره یم چې زما دغه کلیزه ورته یاده ده د خپلو لفظونو په حواله باندې زما سره مینه کوي نو دوی ته نن ما یوه ډالۍ د روژې ټپې د پریزاد ټپې د دې البم هغه د روژې ټپې وې مونږ کړې وې نو هغه مې ورته په یوټیوب باندې خپرې کړې هم دي او دغه تازه شعرونه تاسو ټولو ته ډالۍ کوم شعر کې وایي چې زما نه ټوله خوشحالي واخله زما نه ټوله خوشحالي واخله زما نه ټوله خوشحالي واخله خو صرف درد مې د زړګي واخله او جمال لالا شعر دی چې بغیر لتا پکې بل څوک نشته بغیر لتا پکې بل څوک نشته بغیر لتا پکې بل څوک نشته ګنې د روح مې تالاشي واخله روح مې تالاشي واخله لتا پکې بل څوک نشته ګنې د روح مې تالاشي واخله او یاره له هغه را چې زه غواړم یاره له هغه را چې زه غواړم او یارانه خپله زندګي واخله او سیاست نه لري سینه کې زړه سیاست نه لري سینه کې زړه نه لري سینه کې زړه زمونږ نه دا دکانداري واخله سیاست نه لري سینه کې زړه زمونږ نه دا دکانداري واخله او د یو ارمان لپاره ووتم د یو ارمان لپاره ووتم دا نور شیان د بازاري واخله یو بل غزل رونجانه تا ته ملګرو ته د ډالۍ چې ارشاد د درد د ویرې نه خو مینه پرېښودی نشم د درد د ویرې نه خو مینه پرېښودی نشم درد د ویرې نه خو مینه پرېښودی نشم او دومره نږدې چې دې محسوس کړم پردی نشم د درد د ویرې نه خو مینه پرېښودی نشم دومره نږدې چې دې محسوس کړم پردی نشم او د لاس راکړو د روغجنو برکت دې مورې د لاس راکړو د روغجنو برکت دې مورې چې اوس په خپلو تشو هم لاسې ښودی د لاس راکړو د روغجنو برکت دې مورې چې اوس په خپلو تشو هم لاسې ښودی او زه به په مینه کې هر څه برداشت کوم نه کنه زه به په مینه کې هر څه برداشت کوم نه کنه ځان ډېر نانګاره کم خو دغسې کېدی نه او زما په نیت چې د چا نیت وي نو راځي راپسې زما چې نیت چې د چا نیت وي نو راځئ راپسې زه لکه وخت تېرېږم چاته ودرېدی نه شم زما په نیت چې د چا نیت وي نو راځئ راپسې زه لکه وخت تېرېږم چاته ودرېدی نه شم او ما د ارمان دپاره لوی لوی تهمتونه وړي ما د ارمان لپاره لوی لوی تهمتونه وړي صیبه بېوسه یم خو چاته ټیټېدی نه شم بېوسه یم خو چاته ټیټېدی نه شم زمونږ او د کیک ترمنځه یوازې د غزل مومند صاحب دغه دوه شعرونه چې دي نو دا یو لوی خنډ دی غزل مومند صاحب وایي چې ځان به وینې کړم ځان ګرم را باندې لګي نور خو هر څوک محترم را باندې لګي او مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې ډېر محترم استاد چې هغه فکر موږ د ځان سره داسې ورغستی و چې 50,000 درهم په موږ لګي چې واپس موږ خپلې دنیا ته راشو دا زمونږ د کیک سلسله یو ځل بیا زه د آصف استاد د اتل استاد د هارون استاد خرم زمونږ جمال ارشاد ټول عبدالله ملګري ډېره زیاته مننه کومه دا وړې وړې خوشحالۍ په زور باندې ځان لره پیدا کول غواړي په دغه نړۍ کې هر سړی لګیا دی یو بل چاله تکلیف ورکوي ستونزې مشکلات جوړوي او هغه خلک چې هغه د الله په کائنات کې مینه خوري یقینا چې دا اشرف المخلوقات او احسن التقویم دي نو پکار ده چې موږ هم دغه لړۍ کړی شو اوس به راشو د کیک د دستوري له استاد جي بسم الله کیک لا دا کیک چې چا راوړی دی د هغه شخصیت هم ډېره زیاته مننه کومه جی دا کیک چې کوم ملګري راوړی شخصیت د هغه هم ډېره زیاته مننه کومه بل ډاکټر قدیر صاحب راتلو خو هغه رانغی د باور مارکیټینګ ذکر به خامخا کوم ځکه چې د افسر افغان دغه ویډیو ملګرو ته ورسوم باور مارکیټینګ په زور او شور سره روان دی زموږ ویب سایټ به هم ډېر زر لانچ شي د خیره زموږ انسټاګرام زموږ فیسبوک پیج هم زموږ یوټیوب هم باور مارکیټینګ کې موږ همیشه دا یوه خبره کوو چې ستاسو د باور د ګټلو دپاره موږ دغه کار ته لاس اچولی دی دغه کاروبار د ریل اسټیټ د ځمکو کاروبار په زرګونو په لکونو خلک کوي خو مونږ یې په هغه طریقه کوو چې زمونږ سره کم خلک را داخل شي زمونږ ملګري شي مونږ هغوی له دنیاوي ګټه چې څه ته وایي
چې ستا مناسبه ګټه وي او چې مونږ چاله داسې پاک ځمکه پاک کور پاک فلیټ ورکو پاک دکان ولا ورکو چې هغه ستړی هم نشي د هغه پکې هم ګټه وشي د هغه د بچو هم رزق روان شي څومره هم مسافران چې دي بهر اوس د سعودي نه زمونږ یو 2-3 ملګري دي زما سره چې هغه زمونږ سره بوکینګ وکړو او زه باوري یم چې دوی د خپل مسافري ختموي او چې راځي نو دوی چې دا څونه پیسې بندې کړي دي هغې به دوی له د هغې په نیمه ګټلي د خیره سره نو پښتانه د کاروبار ته راشي پښتانه د خپلې پیسې په کارونو باندې بندې کړي او هغه ځای ضروري نه ده چې باور مارکیټینګ ته دې راشي هغه ځای د خپلې پیسې بندې کړي چې په کوم ځای کې د دوی باوري په کوم ځای کې د دوی یقیني په کومو خلکو د دوی اعتمادي ځکه چې په چا باندې ځمکه خرڅول دکان خرڅول کور خرڅول پلازه خرڅول فلیټ خرڅول یوازې نه د خپل باور خرڅول مونږه ځمکې نه خرڅو مونږه ځان دې خلکو له ورکوو مونږ دوی ته ځان داسې په میدان باندې ښودی چې تاسو راشئ تاسو زموږ سره کار وکئ که تاسو ګټه ونه کړه او تاسو مخ په وړاندې لا نړئ نو بیا زموږ په باور مه کوئ نو زموږ دغه اولې سولې کوشش دی نو ډاکټر صاحب ته هم یاد په خیري شوکت پنیال دی یاد په خیري د شاکر ارمان دی یاد په خیري زموږ چې څومره هم د هنر استادان دي که استاد صاحب ګل دی که استاد ماسټر علي حیدر صاحب دی که ماسخان استاد دی خدای دې وبخښي ولیداد استاد دی زمونږ هارون باچا زمونږ استاد خیال محمد زمونږ شاولی استاد زمونږ ناشناس استاد زمونږ احمد ګل استاد ګلزار عالم استاد دا څومره هم استادان چې دي مونږ د دیونه سینه په سینه باندې موسیقي زده کړې ده تر تاسو هم راوړې ده کوشش کوو چې تر تاسو یې قدر ورسو او د هغې خلکو د ټولو د مینې مننه کوم چا چې زمونږ د هنر سره مینه کړې ده او اوس زمونږ په باور باندې باور لري د هغو ټولو منندوی یم ستاسو د راغلو ملګرو مننه کوم د کتونکو مننه کوم ټولو ته د زما هنر ډالۍ او ستاسو مینه دې هم د ټولو سره شریک اتل استاد اول به دا درون کیک پرېږدو جي دې ته رانږدې تاسو لاس راځئ خو کیسې استاد اتل استاد تاسو هم لاس راوړئ جماعت راځي باقي کنه لګ جاني आवाज हो गई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर डॉक्टर करण खान थैंक यू दाबम प्रिको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम یا الله تعالی مونږ چې څه شي ته چاړه واچو هغه را سره هم را روان شي ما تاسو د مینې کشش ته کنه ما دا باقر صاحب شعرونه دی ما صادر دومره پر شړق را پورته کړي تر کوره کاغذونه را پسې واه 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 مونږ چې څه شي دا ډېر لاس پیسو د خیره سره هغه بس راکېږي هغه را پسې وي دا به قیمتي کېږي دا به زمانه ورګېږي واجی اتل استاد نه شروع کوي نو سره حکم اتل او اسف او ما ته ټول زما ډېر مهرباني ارونه زمون راډیو پاتې کړم ټول راډیو خوشي د استاد د شفقت لاس تر هر چا رسي وره سبا تاسو ځان راډیو پاتې او سبا د استاد لاس ودی آی راشد زویا ارشاد هم کلی زرا روانه ده ها دا به منظور کوشش کوو چې دا مول من دا ټول وره او کنه راځي کړه دغه راشي دا ځان راشد زویا ها راشد زموږ په ټول لاس دی عبد الله یاره راشد تر زیرا چې په ریکارډ راشد وړي خدمات راشد دا موبایل ته ونی زرا راشد بس ټیک راشد دا په ریکارډ راواله راشد په ریکارډ راواله راشد کنه دا زموږ د کاروبار د نړۍ تکړه ملګری ډېر